او دی اوس اوس کړو او د دې ړومبې خاوند دا د کوم ځای و مینو دا کرکه دا کرک و او دا اوسنی خاوند هم د کرکو دیم د کرک واو دواړه د خاون په کره د خاون په کره خاون په کلی کې دغه شو خو مینو دا دوه جنکې په ګاډي کې ورسره څوک و چې یو اکوسې طرف ته منډه کړه ړومبي د سر چې شا دروازې نه دې سر یو ځای راکوزه شوې ده وا بل دې خوا که خدای مې نه غلط ډرایور سایډ کلندر سایډ ته ناسته وه ډرایو خو جوړه دی کو زما په خیال لاس الټه دی نو زه په اوس په فرنټ سیټ باندې یو جینۍ دې خوا را منډه کړه دا دوه جینکې څوک موسی هغه تم ښه پیژنې او زیم ښه پیژنمه په سی سی ټي وي فوټیج کې ښه صفا راغلي دي اوس په د پولیس انویسټیګیشن شروع کي ته په کم ناترسه اوس یې خو ورته برید هغه ټایم یې ورته برید نو جوړ کړ ډي پي ته اوس یې پکې لږ دغه کړ بل آی ډي پي طرف چشمې پکې پرتې بل آی ډي پي مو ده که نه بل همدا یو غټه وه ورېږه بله توره وه توره همده ده وه نه یو سم آی ډي نه سمه نه ده کومې چې دغه جوړې کړي دا آیډیا غټ ستا دویم آی ډي رور دغه وه پي یم وه که نه دا شته بله شته دی زه ورسره ډېر په روډونو کې ناست یم که نه زه به ورسره مال راغلي ما له خدای اجازه دا ورونه راکړي دي ما له خدای رونه راکړي دي بیزې بوکره بوکرې له باډیم چاله ما ستا په سر جواب ورکړی ښه چالې نه دې ورکړی نه او که زه ستا هسې خوښ یم خو زه ستا د 2024 نه زه ستا خوښ یم هغې کې خو څه شک نشته پوه شوې نو هغه جدا خبره ده زه ویلې نه شمه دنیا ته چې ستا زه خوښ یم ستا د زړه نه چې زه اوس نوځم زه څه وکړم ګینې ما خو واده مو کوه داسې نه ده چې ستا په زړه کې زه ښه ناسته یم نو زه څه وکړم دا خو ستا د زړه پټې دی چې زه پکې ښه ناسته یم نو اوښکل نه اوښکل ستا کار زما کرش دا دی مولانا صاحب زما ژوند دا دی زما جانان دا دی مولانا ام کے مشال سے زه میچازې کوم راځم بهیږي رانه غوړي مالم راغلی دی خو چرته یې وکړمه چا په خوله کې وکړه نو ته خو هم کې کوم دا د خوله ولا جوړه ده ته ستا د خوله کې بیا وکړمه ولې هغه د کموډ نه کم دی څه هغه به زمونږ نوم ولي مونږ یې نوم نه لو او خلکو پېژنده چې بس دا کمه یادوي هغه چې ځان ته کسان کېدی زمونږ نوم به پکې یلي مونږ یې نوم هم نه لو دکه خبره ده وی شوې مونږ یې نوم هم نه لو او خلکو ته پته ولګېده مونږ ولا داسې سافټویر اپډیټ کو اب هغه چې ځان ته کسان کېني اب نوم لازم ولي هغې ته څوک کېني سم دم کورونه پې ځان له وران کړي دي خاوندانو نه په خپله راغلي دي دکه خبره ده ولې چې خاوند به وله په میاشت کې چېرته خرچه ورکوي او دوی چې کم دي نو دوی د میاشتې خرچې باندې ګزاره نه کوي دوی چې کم دي نو دوی د ورځې غواړي مونږ همیشه حق او سچ سره ولاړ یو ورو مونږ همیشه حق او سچ سره ولاړ یو بچي په دنیا دومره خوږه میمه ده دغه ده صحیح ورته نوم بچي په دنیا خوږه میوه ده چې د بچي عمره ما به ورته چې دا واله خو لکه ته په یو څه شي خوراکې خو تا ته په سنیپ چیټ کې چې پنشمنټ یې کړي دي نه ماته نه دي کړي ماته خو ویلو ما ورته زه په 2018 کې په بال لګېدلم خسي یم نو تا ماته هغه پکچر بیا د چا رالی د دې نو تا ته ما نوی میپ شیر نو ولې درا لګا دي تصویر را لېږلو تا ته پته نه وه چې د مینو دماغ خراب دي تصویر به ملو شیر کمه نو غول دې را باندې وخوړو که نه مینو لږ پوزیشن خلک حق انعام کړی ده مونږ له خدای مینوال لا کړي مینو ګوره دا ستا موسی دا ستا غلطي وه چې یو ځل دې روچته کړه ما پې دا زړه یخ کو چارش قصه مې ورته تېره کړه نو بس هغې نه پس په دې بیا نه تا 2 وارې بیا روچته کړه زه هغې له ویورشپ نه ورکوم ته بیا روچتې
دا خبره دې قیمتي وکړه دا دوه پیره بیا روچته که بس ما ورته خبره وکړه هغه پوه شي هغې نه زخپونه ځمکه وتښته چې د بچو خبره مې ورته وکړه د خاوند مې ورته وکړه د چارج مې ورته وکړه نو هغې ته پته ولګي چې دا خو زموږ درس نه خبر ده لبیو احمد او دا بیا روچتوله نو ولې روچتې دوه سوه شپږ شپېته خلک ورته کوي مه لیکئ ما پې مه بېعزته کوئ خدای او د ډولۍ خاطر کوي ما ته دا بیبي مه لیکئ او زما بیبي ده خیر دې مینو ده که زما بیبي ده خو ما ته لیکئ ما دا بیبي نه یم تور سوځېدلي کبابه تارکولو ډرمه الله مکه ما ته څه ښایسته خاوند کړی داسې ښایسته تم څه خاپېری نه ښایسته خاوند مې کړی داسې ښایسته چې د ډېرو جینکو مې په دې کوس دړ کړ ډېرو هلکانو مې په دې غڼ باندې دړ کړ څو کسان ناست دي وګوره پوسټ ورته 74 څو ته وایي څلور اویا ته احمده څلور اویا نو چېرته څلور اویا کسانو چېرته کې چیز هغې خو بروډ وکتو هغې خو وایي چې راشي دې ځای کې خو ویورشپ دی خیر دی کنزل دی راته کوي خو حقیقت ته م راته وایي د چارج خو یو مې پکې ریټ اوچتېږي بل مې پکې ګاک پیدا کېږي بل چې کم دی نو ما ته مې پلوشه پسو کې خو ورشه دغه آی ډي ده خپله ورته کمنټ وکړه خپله به ورسره ډیلینګ وکړې ما ته یې څه پته ده چې پسو کوي او پسو نه کوي خدای دې بې خوباسه دقه خبره ده دا وګوره ما ته سټریک جوړ شوي پسو کوي پلوشه پسو کوي دا سړي بچي دي دا د سړي بچي دي چې دي پلوشه پسو کوي ولې پلوشه زی چلوم زی دلال یم چې ما ته یې پته ده دا خبره ده ورکه دا د خبره ده پلوشه زی چلوم ما پې ریټې خلي دي چې ته ما ته پلوشه پسو کوي تا ته پنجابیانو خانم ښکاري چې خلکو له ښځې بوځي تا عجیبه خبره خو ته نه که ته په دوبۍ کې نو ورشه ته وله آیفون والا هینډ فری اوسه نو تا ته به م پرتوګ وباسي دا دغه کیسه ده دا تا سره خوشحالي یاره د ما او د دې چې کوم زه خو د دې کرش یم له مینو دا خو په ما رکشه مړه کرشې ته خوټې یې دا خو په ما مړه ده د دې کنزلو کې چې زه ناست یم داسې څوک مه راخېژوه زما زړه تنګېږي اصل کې نور څه خبره نشته مینو زما خبره وشوه وره زمونږ بېګا دوه پلیټونه دي هغه دې دقه دی چې غریب له ورکړه خیر د مینې نه خور که نه غریب له ورکړه صحیح ده نه دا داسې بس پلی به تا ته کېږي او هغه به زه کومه پلی به تا ته کېږي او پلیټرې به دلته زه ویشم ما خو خیرات نه دی کړی زما خیرات خو یو ټیم بار خوني خپله زما څه کار دی ورسره دا بله صرف یو لس خولې وکړه دا ډایرکټ کوزېږو ښه صحیح ده وارنینګه بس دغه خبره وکنه ویم بس یو چارج یې وله وړلی و یو چارج یې وله وړلی و مینو د چارجه خبر عوام ته وکړه اوچتوم یې چې ټول ته ریکارډینګ وکړي بیا ترې کوزېږه راځه چې زه کله د دې نمبر اوس په ګروپ کې شیر کړم به خپله به عوامو ته پته ولګي به خبره ختم زه یم که نه زه به درکړم که نه مینو زه د څه دپاره یم وګوره راوچتوم یې زه خو پرده واچوم که نه زنانه ذات داسې خوله مې پې بته کېږي خو لکه تا ته خو معلومه ده که نه تا ته خو معلومه ده مینو ستا نه خو څه پټه نه ته کینګ یې زاړو کینګ یم نه خو بس تا وټساپ پنشمنټ یې تا سره پروت دی ما خو بس هسې سبچه کې کتلی دی مینو دا سټایل د چا دی مې سټایل مې ډېر خوښ شوی دی نو دا تا سره ناسته وه که نه بس نوم یې ماله دا سره ناسته وه نو هغه تا چې څنګه دا چلو کو که نه زه خو لاندې کمنټ کې ناسته وم پوه شوې او ډایرکټ چې کوم دی نو دې داسې رنګ قسم د رنګ ته داسې لاړو راغی د دې نه ګوره ته هم ظلم کوې